دلته د پاسپورټونو ستونزه حل شوې نه ده، خو قیمتونه دوه چنده شوي دي. د 15 کلن پاسپورټ قیمت $240 ټاکل شوی او 10 کلن قیمت $440. ما چې پوښتنه وکړه چې اخر د قیمتونو ولې لوړ شوي دي، نو ما ته په ځواب کې ویل شول چې موږ ته د کابل څخه مکتوب راغلی دی چې په هغې کې راته دغه قیمتونه ټاکل شوي دي. ډېره د تعجب خبره ده چې تر ننه پورې دوی د پاسپورټونو ستونزه نه ده حل کړي، خو قیمتونه یې ورته یو دوه چنده کړي دي. اول د پاسپورټونو ستونزه حل کړه، بیا د قیمتونو، خو بالکل نه انصافي ده د مسافرو سره. که $440 موږ د درهم ته واړو، 1700 شاوخوا درهم ترې راځي، او چانه چې پاسپورټ ورک شوی دی هغې بیا تقریبا $2500 راځي. نو دا د مسافرو سره خورا بې انصافي ده. کوم چا چې دا پرېکړه کړي د دوی څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له سره د په دې باندې غور وکړي او د قیمتونه بیرته خپل حالات ته راولي. کوم حالات کې چې اوس هم وو یا د څو ورځې مخکې هم چې وو، هغه هم د نورو په نسبت لوړ وو، خو بیا هم دومره ګزاره کېده. او بل خوا چې کوم څوک سټیکر لګوي او کلن په کونسلګرۍ کې قیمت یو دی، په ابوظبي کې قیمت بدل دی. کونسلګرۍ کې مسؤلین وایي چې موږ خو هماغه کوم مکتوب چې راغلی دی هغه باندې عمل کړی دی، ځکه موږ قیمتونه لوړ کړي. تقریبا یو کلن سټیکر قیمت $196 شاوخوا درهم دی، خو په ابوظبي کې بیا همدغه سټیکر قیمت $120 دی. نو زه نه پوهېږم چې دا مسافر د ځینې مسؤلو چارواکو تر پمه څه راځي. شاید داسې سوچ کوي چې دوی باندې د پیسو باران کېږي، هغه راټولوي نو موږ ته دې هم راکوي، او دا هېر کړي دي چې مسافر دلته د زیاتو کسانو $800 میاشتنی فیس دی چې په هغې کې د اتاق یا د نور د خوراک پیسې ترې لرې کړي، نو شاید 400 هم ورته پاتې نه شي. نو کوم چا چې دا پرېکړه کړي د دوی څخه هیله زموږ دا ده چې دا بیرته واخلي او قیمتونه خپل حالات ته راوړي او د ستونزه زر تر زره ورته حل کړي. که بیا هم نو شو دلته کوم مشران چې دي، زه نه پوهېږم چې کوم د ځان ښودنې وخت شي تر بل هر څه مخکې کېږي، خو کوم ځای کې چې کار کېږي یا کوم ځای کې مسافر ستونزې نو دوی تر شا کېږي. نو دوی څخه هم زموږ غوښتنه دا ده چې که چېرته اوسني حکومت دا پرېکړه بیرته واخیسته او ریټونه یې کم کړه، ښه ده. که نه نو تاسو اواز پورته کړئ، تاسو ولې ویده کېږئ. دا ویډیو ضرور در سره شیر کړئ تر څو اکثریت کسانو ته ورسیږي. مننه.